یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي مسواک باید د څنګه لرګي څخه وي؟ محترمه، تر ټولو ښه خبره دا ده چې مسواک د اراک یا زیتون د لرګي څخه وي، او که دغه لرګی نه پیدا کېدی نو بیا دې مسواک د داسې لرګي څخه جوړ کړي چې خولې ته تاوان نه کوي. او ښه خبره دا ده چې مسواک د تریخ لرګي څخه وي، او که چیرې مسواک د داسې لرګي څخه وي چې خولې ته تاوان کوي نو بیا داسې مسواک وهل مکروه دي. دور مختار على هامش رد المحتار اول ټوکه و صفحه 85 او فتاوی هندیه اول ټوکه و صفحه 9 او بحر اول ټوکه و صفحه 42 او مجموعة الفتاوى اول ټوکه و صفحه 64.